د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو صحابي ماغز اسلمي رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخې ته کېناست سر یې ټیټ نیولی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ماغز ولې څه مسله ده د الله پاک پیغمبر زمانه بدکاری وشو زمانه زنا وشو زمانه زنا وشو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته داسې بل طرف ته مخ واړه دی پسې بل طرف ته تاو شوی د الله پاک پیغمبر زمانه زنا شوی د بدکاری رانه شوی دی نبی رسول الله ورته بیا څه ونوي بیا یې بل طرف ته مخ واړه د الله پاک پیغمبر زه درته وایم چې ما نه بدکاري شوې ده زنا رانه شوې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ما هغې زه زنا به دې نه کړي هسې به دې چېرته نور څه چل کړی ښکلول ملول به دې کړي لاس به دې ورله دی زنا به دې نه کړي دې ته هم زنا ویلی کېږي که نه دا هم اسباب د زنا دي پردۍ زنانه ته لاس ورړل دا هم زنا ده د لاس که نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ما هغې زه زنا به درنه پورې نه شوي هسې چېرته څه چل به دې کړی لاس ماس به دې ورړولی یا به دې ښکلول کړي زنا به درنه نه شوي وی د الله پاک پیغمبر داسې کار مې کړی لکه څنګه چې سړی د خپلې حلالې بیبي سره کوي داسې رانه شوي دي داسې کار رانه شوی دی الله څلور پیري په ځان ګواهي وکړه او د زنا په باب کې به سړی په ځان باندې څلور پیري ګواهي کوي چې کله په څلور پیري په ځان ګواهي وکړه زنا پې ثابت شوه څلور پیري په ځان باندې ګواهي وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل هلکه ما هغې زه واده دې شته دی که بې واده یې وی نه د الله پاک پیغمبر واده کړی م خپله ښځه هم لرمه حلاله ښځه مې هم د هغې باوجود رانه دا ګناه شوی دی الله نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل دا خپل رور بوزی دی سنګسار کوي دی بوزی دی سنګسار کوي ځکه په ځان باندې ګواهي وکړه څه شک شوبه پکې پاتې نه شوله او بل واده واله دی او واده واله سړی چې بدکاري وکړي دی به سنګسارېږي ته به سنګسارول دی په ګټو ویشتلی کېږي دی بوزی دی سنګسار کوي صحابه کرام وبوستو اس یو سارا ته یې ویستو الله او په ګټو باندې ویشتل شروع کړه د دې صحابي چې په ګټو باندې دی ویشته نو مرګ خو ګران کار دی نو مرګ ته بیا څوک ټینګېدی شي او لا چې په ګټو دی ولي په ګټو دی ولي او په داسې ځای دی ګټ برابر شي او د هغې نه مړ شي زخمی به پروت او ګټې به در باندې راورېږي مرګ ګران کار دی بیا په تیږو باندې په ویشتلو باندې نو صحابه کرامو چې په ده باندې د یو طرف او د بل طرفه د کاڼو ګزارونه شروع کړو دی ټینګ نه شو په تېښته شو په منډه شو نو چې داسې تښتېده عمر رضی الله تعالی په لاره کې ولاړو دی په خوا تېرېدو نو هغه چې ځمکې ته لاس کو د اوښ د جامې د اډوکې پروت او چې دی اوچت کو دی سر له یې وله راواچو او چې سر له راواچو دې وینو ته دارې کړی په ځای پرېوت هغه وینې په عمر رضی الله تعالی هم ولګېدې چې په عمر رضی الله عنه لګېدې عمر رضی الله عنه ته خیرې وکړې الله دې داسې که تا چېرته زنا نه وی کړې نو موږ به دې ولې په وینو ککړولو په دې پلیتو وینو دې موږ ککړ کړو خیرې وکړې بد ارادې ورته وویلې صحابه کرام راغله وایي د الله پاک پیغمبره ما هغې زموږ مړ کړو سنګسار مو کړو په ګټو مو وویشتو یو صحابي پکې وویل د الله پاک پیغمبره چې موږ په ګزارونه شروع کړو نو ټینګ نه شو په تېښته شو خو د عمر په خوا باندې تو نو ده ورله د اوښ د جامې هډوکې راواچو په هغې باندې مړ کړو او بیا ورته بد ارادې مو وویلې خیرې ورته هم وکړې نبی علیه السلام عمر رضی الله تعالی ته غوسه شو دا رنګ یې سور شو عمره تا ما هغې ته بد ارادې وویلې وي او د الله پاک پیغمبر زنا یې کړې ونه بدکاري یې کړې ونه څه ښه سړی خو نه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی زما دې په هغې ذات باندې قسمي د کم ذات په قبضه کې چې زما روح دی ما هغې داسې توبه ایستلې خو د مدینې منورې په تمامو ګناهګارو باندې تقسیم شي الله به ټول وبخي په یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی ما هغې داسې توبه ایستلې خو د توبه زما د امت په تمامو ګناهګارو تقسیم شي الله به زما د تمام امت ګناهګار وبخي داسې توبه ایستلې ده د هغه متعلق خیرې کوي بد ارادې وایي هغه داسې توبه ایستلې ده الله داسې معاف کړی دی الله دې ته وایي توبه ښه دې ته څه وایي توبه نبی علیه السلام ورته وفرمایل ما هغې زه بدکاري به درنه نه شوي نه د الله پاک پیغمبر زمانه شوي ما پاک کا د دنیا سزا ته ټینګ یم خو د آخرت سزا ته نشم ټینګېدی د الله پاک پیغمبره د جهنم اور نشم برداشت کوی الله بیا ګوره که نه چې ما هغې رضی الله تعالی شهید کړی شو
یو زنانه رااله، زنانه حالانکه د ماغز رضی الله تعالی عنہ حالت یې ولیدو چې په څومره تکلیف سره شهید شو، په ګټو ویشته شو، سنګسار شو. په دې کې یو زنانه رااله د نبی علیه الصلاۃ والسلام لره، وی د الله پاک پیغمبر تعالی یو صحابي راغلی او ماغز وی چې زمانه بدکاری شوې ده او تاسو هغه شهید کړی دی. وی هغه بدکاری چې د چا سره کړې هغه ځای موي. اوس ګوره دې زنانه ته وی هغه بدکاری زما سره کړې هغه ځای ما هغه زنانه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل استام واده دی او زم واده کړی خزای مخ دغه باوجود رانه دا ګناه شوی، دغه باوجود ما دا ګناه کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل په ګډه خو به معصوم نه وي. دا الله پاک پیغمبر په ګډه می معصوم شته دی، په ګډه می معصوم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ته لاړه شه، ځکه د کمی زنانه چې په ګډه باندې معصوم هغه ته سزا ورکول په شریعت کې جائز نه دی. د زنانه خو ګناه کړي خو د معصوم خو ګناه نه ده کړې کنه، دی ولې په ګډه کې وجني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ته لاړه شه کور ته، چې کله دا معصوم اوسېږي بیا به خبرې کوو، اوس لاړه شه ته. زنانه کور ته لاړه، دې ته وایي د الله نه یره، دې ته ویلی شي توبه. کال پس چې معصوم اوسېږي او راله دوباره نبی علیہ الصلوۃ والسلام له معصوم په خوا کې راغستی دی. وی د الله پاک پیغمبره په ما باندې د الله قانون جاری کړه، معصوم پیدا شوی دی، ما سنگسار کا، ما پاک کا، زه د الله سزا ته په آخرت کې نه یم ټینګه، ما ته په دنیا کې سزا راکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی وی ستا سره چې دا معصوم دی نو دی خو پی خوري، دا خو د پیو معصوم دی، نو ده ته به بیا پی څوک ورکوي. کور ته لاړه شه، تر څو پورې دا معصوم د پیو د مودې نه وتی نه دی د هغې پورې زما خواله مه راځه. زنانه لاړه، 2 کاله یا 2.5 کاله پس چې معصوم ته پی ورکول او معصوم د خوراک شو، حدیث مبارک کې راځي زنانه دوباره رااله په 3مه پیره باندې، په 3مه پیره باندې رااله او معصوم له د ډوډۍ ټوک په لاس کې ورکړی دی او په غېږ کې راغستی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله وی د الله پاک پیغمبر دا معصوم ما د پیو نه صبر کړی دی او د خپل خوراک شوی دی، وګوره هغه ډوډۍ خوري، ډوډۍ یې په لاس کې ورکړې وه، وی وګوره هغه ډوډۍ اوس دی خوري، خو په ما باندې د الله قانون جاری کړه، ما ته سزا راکړه. نبی علیہ السلام چې معصوم ته وکتل چې یقینا هغه ډوډۍ خوړی شي، هغه معصوم یې ترې واغستو او بل چاته یې ورکړو، یاره د دې معصوم به ته کفالت کوي، ته یې ذموار یې، دی به ته لویی. هغه یې چاته حواله کو او هغې زنانه باندې د الله قانون جاری شو، سنګسار کړی شو. دې ته وایي د الله نه یره، دې ته وایي توبه د الله په دربار کې، دې ته وایي توبه. الله صحابه کرامو کنه، الله تبارک وتعالی چې په قرآن کې بار بار فرمایي زه تیره ځایمه، زه تیره ځایمه، زه تیره ځایمه، د خو صحابو کنه. بعضې بدبخته راپاسې په دغې صحابه کرامو پسې جبر وباسي، په هغوی پسې خبرې کوي. دې ته ویلی شي توبه د الله په دربار کې، دې ته ویلی شي د الله نه یره. ورونو خفه کېږئ مه، نن سبا د بدکارۍ هم ډېرې زیاتې شوي دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. زنا دا ډېره لویه ګناه ده. قرآن دا نه دی ویل چې زنا مه کوئ، قرآن وی ولا تقربوا الزنا، زنا ته نږدې کېږئ مه، هغې ځای ته مه ورځه چې کوم ځای کې د زنا اسباب دي. داسې بازارونو ته مه ځه چې کوم بازارونو کې لغړې ښځې ګرځي، داسې بازارونو ته مه ورځه. دا خو د مسلمان شان نه دی چې دی به زنا کوي، دی به بدکاري کوي. الله دې نه کړي، الله دې نه کړي تا د یو زنانه سره چېرته بدکاري وکړه، تا خو د دغې خاندان بیړه غرقه کړه، تا خو هغه رسوا کو، تا خو هغه د سترګو لګولو نه ویستو. یو مسلمان دې څومره بېعزتي وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي وی د سود ادنا درجه دا ده چې انسان د خپلې مور سره مختور کړي، نعوذ بالله، ادنا درجه د سود دا ده. او نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه بدترین سود، ناکاره سود، خراب سود دا ده چې د بل مسلمان عزت ته خراب کړي، عزت خراب کړي. کومې زنانه ته چې تا په بد نظر وکتل، تا ورسره بدکاري وکړه، د دغې خاندان د عزت جنازه دې ویستله، الله په ډېر زیات خفه کېږي. نسب دې ټول ګډوډ کو، نسبونه دې ګډوډ کړو. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. یقین په الله که دا هره مسله موږ په خلکو پرده راچو، موږ سره د خلکو امانتونه دا خبرې، موږ د هېچا خبره مخې ته نه کوو، دا زموږ سره امانتونه. کو ما درته د دنیا حالات، د پښتنو حالات مې درته بیان کړو، غوږونو ته به لاس کوي، غوږونو ته به لاس کوي.
زما سره تېره ورځ کې ملګري ناست ما ته یو ټلیفون راغی الله دې زمونږ په حال رحم وکړي یو زنانه راته وکړو وی مولانا صاحب خپل رور راله عزت خراب کړی دی خپل رور دا نورې مسلې خو چې دي دا هغه خو عامه خو د الله په دربار کې یاره پکار ده کم حالت شروع دی د زنانو کپړو ته وګورئ دا کوم زنانه چې لغړې کپړې اغوندي تنګې کپړې اغوندي نرۍ کپړې اغوندي د جورابو په شانتې تنګ پرتګونه کوي لنډ تنګ کمیسونه جوړوي بار ته روزي ځان د دې زنانه مقصد څه کېدی شي بس لنډه خبره دا ده په دې څه مقصد دی لنډې تنګې جامې تنګ پرتګونه نرۍ کپړې د دې زنانه څه مقصد دی خو خاوند ته ځان ښایسته کوي خاوند خو د دې یو ځای پټ نه دی خدا چې بار ته روزي دا کپړې چې د دې څه مقصد دی ځان خورکۍ د ټولو مسلمانانو بچي تی دفاع کړو تباه دې کړو ستا دې لنډ تنګ لباس ته چې هغه ګوري د هغه په ذهن کې کم کم تصورات راځي کم سوچونه راځي دا څومره مخلوق ګمراه کو چې دا څومره ګمراهان شو ستا د لاسه د هغې ټولو بال پتا باندې دی ټولو بال پتا باندې دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې زموږ زنانو ته درنې جامې نصیب کړي درنې جامې